الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. روایت دی د ابي قتاده رضی الله تعالی عنه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي: د عرفې د ورځې روژه دا امید لرم چې الله تعالی به پرې د 2 کالو ګناهونه معاف کړي، یو مخکینی کال او یو وروستنی کال. دا حدیث په مسلم شریف کې راغلی. نن سبا موږ د ذوالحجې په هغه برکتي میاشتو او شپو ورځو کې اوسېږو په کومو چې الله رب العالمین قسم کړی: والفجر وليال عشر. په دې شپو ورځو کې ډېر عبادات راځي، لکه حج، طواف، عرفات کې ودرېدل، منی مزدلفې ته تلل او شیطانان ویشتل، قرباني کول او د عرفې د ورځې روژه نیول. د دې ورځو په باره کې ډېر فضایل راغلي، نو باید په دې کې هر قسمه نیک عملونه او هر قسمه قولي، فعلي او مالي او بدني عبادتونه وکړو. مسلمان وروره، د عرفې د عظیمو او بهتر ورځو څخه دي چې الله رب العالمین پکې ګناهونه معاف کوي، دعاګانې قبلوي او حاجیان د عرفې غونډۍ ته ځي او الله رب العالمین ته دعاګانې کوي او عام مسلمانان د عرفې د ورځې روژه نیسي. نو کوشش پکار دی چې د دغه فایدهمند وختونو لږ فایده واخلو او هر قسمه ګناه نه ځان وساتو او هر قسمه نیک عملونه وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.